حضرت عمر یو کلی ته په دوره روان په دوره روان نو غلام ورسره یو غلام ورسره نو دوی چې دا چل دی چې دواړه په اوښ سورېږو نو دا اوښ بس کړی نو غلام ته وایي چې کله پې ته سورېږه زه به پیدا ځم او کله به پې زه سورېږم ته به پیدا ځم فیصله یې دا وکړه ښه دی حضرت عمر به سورو غلام به پړی نیولی او غلام به سورو حضرت عمر به پړی نیولی چې څه وخت کې کلي ته ورسېده نو د غلام نمبر راغی د سورېدو حضرت عمر ورته ویل سور شه وی جی کلي ته راورسېدو هغه خلک به راوتي استقبال به کوي او زه به سورم او ته به پیدا یې ویل ستا نمبر دی هم ته به سورې پروردګار حضرت عمر ته وایي چې زه ستړی نه یم که نه خیر دی ته سور شه خلک به راباندې بد وایي چې غلام سور دی او امیرالمؤمنین پیدا روان دی ویل سور شه درته ویل سور شه په اوښې سور ته حضرت عمر امیرالمؤمنین پړی نیولی پروردګار چې خلک راووته سلام کوي اوس هغه سور ته خیال یې دا دی چې امیرالمؤمنین جو دا په اوښ چې سور دی دا دی هغه غلام اشاره کوي چې دا لاندې امیرالمؤمنین دی حضرت عمر ورته اشاره کوي چې نام دا دی غلام بیا اشاره کوي چې دا دی حضرت عمر نام دا دی ده ته سلام کوئ وای په ایمان څوک دی د ځګر ملا دی هسې شیخ سنت صاحب دی دا ستا د زمانې پیران چې دي دا به وکړي چې پیر صاحب لاندې د خر پړی نیولی یا د اوښ یا داس او مرید یې پاس پاس سور کړی او دی چې دی ګیره ګیره کېږي او روان وي هغه سلام کوي وبکي نو منگا تیو زباں پہ دل کا ہے غرور اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نند پیغمبر کو مسند کفر ناست کفر اسلام لا بل حدیث سے پیغمبر وار يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه زمان پا امت پا یودا سے زمان راشی کہ چاکے بم اسلام پاتی نشی صرف نام بے پاتی نام بے پاتی ولا يبقى من القرآن إلا رسمه قرآن بپاتی نشی صرف رسم و رواج بپاتی تو قرآن بخالی رواج پاتی رمضان نزول رمضان کے قرآن کے نازل سے دے چھٹی دا شب قدر دے چھٹی دا اور شب قدر بانے دا د پلیت زامن پوری گریم چې شب قدر څه ته وایي نزول قرآن څه دپاره شوی دی چې پوهېږي دا مخصوص راز دی د الله او د جناب محمد رسول الله په باندې مخصوص راز
استاسو رښتیا ووایه چې د چا په زړه کې د چا متعلق څومره مینه وي د هغه مینې اظهار څوک کولی شي چې دا څومره ده کولی شي پته ورته نه سوا د الله نه بل چاته دا پته نه لګي او د رحمان د زړه د حاله خدای خبره ده چې په زړه کې د یار د غم اصل زما زړه خدای ته پته لګي چې د یار د غمه زما په زړه کې څه شي هېچ چاته پته نه نو دا حروف مقطعات چې دي دا یو مخصوص راز دی او رمز دی د الله او د هغه د پیغمبر په منځ کې هېچ چاته پته نه هېچ چاته تفسیرونه وګوره چې د دې ځایونو ترجمه شروع کیږي الله اعلم